که اوس خو خپل پیریډ به بیا وروسته ان شاء الله. محبوب صلی الله علیه وسلم مبارک چې بس سر مبارک غوړول په تیلو باندې نو طریقې دا ده. تاسو خو دلته لیدی شئ چې کوم ملګري په دې موبایل باندې ان شاء الله ګوري، بهر ملکونو کې ملګري دي، د رستم الحمدلله ګڼ ملګري دي، کامره کې دي، عراق کې دي، سعودي کې، دوبای کې، نو کېدای شي زما دا لاس هغې ته ښکاري. نو محبوب صلی الله علیه وسلم مبارک به په خپل لاس مبارک کې تیل راواچول. چې تیل به راواچول نو طریقه مبارکه به دا وه د سر مبارک د وړولو. چې لومبی به دا یو ګوته مبارکه په هغه تیلو باندې معمولي ککړه کړه، نو هغه ګوته مبارکه به بعضې روایتو کې راځي چې دا ځایونه نه دي، دا سرمن دې ځای باندې به یې راښکله لومبی په سمه سترګه مبارک، بیا به یې معمولي ککړه کړه په دې الټه سترګه مبارکه په دې ځای، بیا به یې ګوته مبارکه معمولي ککړه کړه نو په دې سمه سترګه په ریزه مبارکه به یې راښکله داسې دا ریزه مبارکه، بیا د الټه سترګې په ریزه مبارکه به یې ګوته مبارکه راښکله. صحیح شوه؟ بیا به یې دا دوه ګوتې مبارکه دا به یې داسې په هغه تیلو کې ښکته کړې، نو د سر چې سم سیټ کوم دی دا سیټ په دې سیټ کې به په سر مبارک باندې به دغه دوه ګوتې مبارکې داسې پکې ووهلې، بیا به یې دوه ګوتې مبارکې په تیلو کې ووهلې په دغه لاس کې مبارک چې به کوم تیلو نو هغه به په دې الټه طرف باندې داسې ومخلې، بیا به هغه ګوتې مبارکه راواغستې او په لاس مبارک کې به تیلو په هغې کې به بیا دغه کړې او مخامخ په دې سر مبارک باندې به یې څه دی دغه دوه ګوتې مبارکه بیا به تیل داسې په دواړو لاسو باندې کړل په ټول سر باندې. نو زما یتمندو تیل خو دا زنانه هم لګوي، نارینه هم لګوي، دا ښځې د خپلو بچو هم دا تیل لګوي، خو که دا طریقې یې زده کړه نو تیل به تیل لګي او د محبوب صلی الله علیه وسلم مبارک د سنتو مبارکو هغه زندهوالی او ژوندیوالی به راځي، برکت د دواړو جهانو به راځي، برکت د محبوب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک به راځي، غلامی د محبوب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک به راځي. محمد کی غلامی سند ہے آزاد ہونے کا، محمد سے عداوت سبب ہے برباد ہونے کا. که چېرې ځان د بربادۍ نه او د تباهۍ نه موږ او تاسو نارینه او زنانه د کلي خلک د وطن خلک او مسافر خلک که چېرې د بربادۍ نه ځان رایستل غواړي نو راشئ دا نور تقسیمیږي د نبي علیه السلام مبارک هر یو کار مبارک یې څه دی نور دی ښه نور دی. تاسو یې صرف اوښ وګورئ که نه ازماوئ خو کوئ که نه لږ نور دی پکې ښه برکت دی پکې رحمت دی پکې کامیابي ده پکې ډېر لوی